سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو ټول به روغ او خوشحاله اوسئ. په دغه ویډیو کې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو چې هغه موضوع د څنګه په خپلو کارکوونکو کې د ارزښت احساس پیدا کړو. تاسو څنګه کولی شئ خپل کارکوونکي د زړه له کومې وفادار او هڅان وساتئ؟ د دې لپاره کوم یو جادوګر فارمول شتون نه لري، مګر داسې بنسټیز اصول شته چې که عمل پرې وکړئ ستاسو اداره به د بریا لوړو پوړیو ته ورسیږي. لومړی اصل، تل د خپلو کارکوونکو مثبت او سم کارونه په نښه کړئ او ستاینه یې وکړئ. په زیاتره کاري چاپیریالونو او فشار لرونکو شرایطو کې مدیران یوازې غلطۍ ګوري. دا کار کارکوونکي بې همته کوي او هغوی له ویرې سره مخ کوي. برعکس، کله چې تاسو د هغوی بریاوې لمانځئ نو ټول ټیم ته یو مثبت پیغام رسیږي او هغوی ته الهام بخي. دوهم اصل، که غواړئ اصلاحي مشورې یا انتقاد وکړئ، هیڅکله یې د کار په جریان کې مه کوئ. د ورځې پای ته انتظار وکړئ، په ارامه فضا کې ورته ووایاست دا هغه ټکي دي چې سبا یې د ښه والي لپاره کارولی شو. په دې توګه ستاسو خبره رغونکې کیږي او کارکوونکی ورباندې سم تمرکز کولی شي. دریم اصل، په دې پوه شئ چې ستاسو همکاران په کومه طریقه د لارښوونې اورېدلو ته چمتو دي. موږ ډېری وخت په هغه ډول نورو ته مشوره ورکوو چې په خپله یې خوښوو، مګر د یو ښه مدیر په توګه له خپل همکار څخه وپوښتئ زه غواړم ستا د کار ارزونه وکړم، آیا اوس ورته چمتو یې که په بل وخت کې خبرې وکړو؟ کله چې هغوی ذهني چمتووالی ولري، ستاسو تر ټولو سختې خبرې هم په ډېره ښه توګه قبلوي. څلورم اصل، د خپلو کارکوونکو د هیلو او خوبونو په اړه معلومات ولرئ. کله چې کارکوونکي پوه شي چې اداره د دوی د شخصي او مسلکي ودې لپاره په رښتینې توګه کار کوي او د دوی ملاتړ یې ده، نو هغوی هم د ادارې د اهدافو لپاره ځان وقف کوي. نو په یاد ولرئ، په مدیریت او رهبرۍ کې ستاسو اصلي دنده دا ده چې له خپلو همکارانو سره مرسته وکړئ تر څو هغوی خپل تر ټولو غوره استعدادونه نندارې ته وړاندې کړي. د یو رښتیني رهبر هدف د خپلو خلکو وده او د هغوی د باور لوړول دي. هغوی ته دا احساس ورکړئ چې ستاسو په اداره کې د یو ارزښتمن انسان په توګه لیدل کیږي او اورېدل کیږي.